اشرف غني او عبدالله په دې اواخرو کې غوغا راپورته کړې ده. غني او عبدالله د ولسي جرګې ډېر سخت غبرګون سره مخ شول او ډېره عجیبه پرېکړه وکړه. آیا د ولسي جرګې دغه پرېکړې به ولس ومني او دغه پرېکړه به اوس څومره ګټه وکړي؟ ویډیو راسره تر پایه وګورئ او خپل نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. غني او عبدالله یو ځای کېدل د ولس ترڅنګ د ولسي جرګې هم ډېره غوسه راپارولې ده. ولسي جرګه تازه داسې تصمیم ونیوی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ولسمشر محمد اشرف غني او د مصالحې عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله د واک د ویش په پار د سیاسي هوکړې مخالفت کړې ده او د په افغانستان کې د دیموکراسۍ جنازه بللې ده. وکیلان وایي چې دغه دوه سیاسي مشران د ولس رایو ته سپکاوی وکړ او د ټاکنو بهیر یې افغانستان کې بې باوره کړ. لدی وروسته به نور ولس په ټاکنو کې برخه وانخلي ځکه چې د ټاکنو په پای په رایو معامله کېږي. له دې وړاندې یو شمېر سیاسي شنونکو هم د ولسمشر غني او عبدالله د سیاسي هوکړې مخالفت کړی، خو په لویه کې په کراو دننه او بهر کې د دغه جوړجاړي هرکلی وشو، خو ولس هغه مینه چې ولسمشر سره وه هغه تر ډېره کمکاري ښکاري او د رایو بهیر او رای اچونې د ولس زړه تور کړی ده. ولس د ولسي جرګې له دغه پرېکړې هرکلی کړی ده او ولس وایي چې بیا به هیڅکله رایه وانه اچوي. درنو لیدونکو که تاسو کوم نظر لرئ نو له موږ سره حتما پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.